السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که غواړئ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په اړه هر قسمه معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ دغه کرکټ واینز چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د ګنټې نشان ووهئ تر څو زموږ هر یو ویډیو تاسو ته د هر چا نه مخکې او په وخت سره در ورسیږي. ډېره مننه. وبخښئ یو دوه خبرې رانه کې ریکارډ سوي نه وي، نت مې ډاون څه. یو خو محترم مشل صاحب ته زه وایم چې کوشش وکړه کرکټ نه ځان ډېر لرې کړه، ځکه چې کرکټ کې چې کومې بدبختیانې تا راوستي دي رئیس جمهور اعتماد کړی او رئیس جمهور ته چې تا کوم غلط راپورونه ورکړي دي نو برای مهرباني کرکټ نه ځان سایډ ته که او خپل کار ته ادامه ورکه، خپل د سیاسي کیریر دې جوړ که. کرکټ د تا د وس کار نه ده، ځکه چې تاسې کوم کارونه وکړل په نړیوال جام کې نو کوشش وکړه چې ځان ډېر یو طرف ته کې کرکټ نه. نو همدغه خبره ما تا ته خاص کر مشل صاحب، ځکه چې تا رئیس جمهور چې کوم نظر ورکړی د کرکټ باره د خلکو باره کې نو زه به تا ته یو مشوره درکړم. نو ځکه چې سفیر یې ډېر غټ پوسټ باندې او ځکه چې یو سړی تا ته مخامخ وایي چې زه په نړیوال جام کې د سره نه وم د په کپتانۍ کې، نو ته بیا راځي د هغه په حق کې فیصله کوې. ته باید هغه سړی محکمه کې په هغه سړي باندې ته باید هغه سړی باید تا په ډسپلن کمیټې ته مخامخ کړی خو تا ونه کړل، ځکه تا ونه کړل چې تا ملګری و، ته د ګروپ سره مشر وې او همدا خلک تا پسې ول، ټویټونه هم تا پې وکړل، کارونه هم تا پې وکړل، هر څه تا پې وکړل، ریزلټ یې بیا چې و. نن به تا ته معلوم شوی چې د اقتدار د کپتاني شوقي څوک ده. نو بیا هم درته وایم کرکټ نه ډېر ځان لرې که، ډېر شیان دي نو هغه شیان به زه بیا خپله میډیا کې زه اوس خو زه کرکټ نه څنګ ته شوم نو اوس به زه تاسو حقیقتونه ووایم نو زه به بیا وګورم تاسو کرکټ باندې څومره پوهېږي او په کرکټ کې څومره پوهه لرئ نو هغه بیا موږ ما او تاسو سره ګورو. ځکه چې یو سړی چې تا ته مخامخ کینات کوي چې زه د سره په نړیوال جام کې نه وم نو تا به ورته ویلو چې دا ټیم خو یې ده نه و، دا خو د افغانستان ټیم و او بیا رئیس جمهور ته چې تا کوم غلط راپور ورکړی ده دا هم یاد وساته چې زه هم رئیس جمهور ته یو ورځ کینم که نه به کینم، ځکه دا د ما هم رئیس جمهور ده. زه به بیا تا ته وایم چې مشل صاحب راځه اوس ما او تاسو سره معلومه کړو چې ته په کرکټ پوهېږې که زه په کرکټ پوهېږم، تاسو کوم کارونه وکړل په نړیوال جام کې، ستا کومې بدبختیانې کړې، تاسو کوم ګروپینګ جوړ کړی په نړیوال جام کې، تا به میټینګونه دوی سره کول، تا هېڅ کله ما ته ونه چې دا څنګه کار ده، تا ته ما ولې دا خلک پوهې که خو تا نه کول. خو مننه دا خبره ما کوله.